اصل منافقانو صفات یو صفات دار ترجیح ورکی مخلوق له خالق باندې کم سړی دي صورت کې والله منافقانو صفات بار بار راوړي دیم صفات منافقانو دار چې دروغ بوي هر وخت کې دروغ او دروغ دریم الله دی یاد وباسي نسيان ذکر الله رسره دینا څلورم ریا کوي په عمل کې پنځم د مخلوق نه حیا کوي خو لیکن د الله نه حیا نه کوي قرآن کې الله را ذکر کوي شپږم د مخلوق نه یریږي د الله نه یریږي وم د دې یره عام انسانانو اتم د مخلوق عذاب دی رګران تمامېږي په نسبت سره عذاب د الله له نام دروغ وایي خو لیکن همیشه لسم د وعده خلاف کوي وعده شوی کې نو یې مخالفت کوي یو لسم دا چې دا خیانت کوي په امانت کې دولسم دا منه کنزل کوي شتم خاص کر حدیث کې راځي چې کله جګړه شروع شي مؤمن سره یا رسم دا منه چې منځ رسې کوي د خپل وخت نه دا علامه منافق ده حدیث کې راځي فتیل کا صلات المنافقین هر وخت کې منځ رسې کوي سوال رسم دا مونږ چې کوي په شان د ټنګو اگر چرچ ټنګي لګي کته پورته شو خلاص بینسم د خپل مانځنه دا په غفلت کې نه پدی باندې پويږي چې موږ په برباد شو یا جوش غافل یعنی صلات شپاړسم منافق دی روي شي رسول الله فرمایي جماعت لناظريږي کې وسبر دی لیکن د سره کې برخه نه علي رسول الله فرمایي دا ګور منافق دی ولسم دا منه چې کله اذان شي داغین ورسه به جماعت نوځي بغیر د عذر نه ټیک ده کبیر تراجي او ذریعہ به جداري اتلسم دا منه چې دی ګور دنیا په پیدو باندې ډیر ماهر دي اخرت د دین الله نه خبر لکه حسن بصری دا ویلی وي نو نسم دا منه چې بس خپل ځان غم مستره دي څنګه اوخرم څنګه واغوندم څنګه پیدا کو څنګه ډیر کو شلم دا منه چې نه پويږي پر حدیث د نبی باندې یوشتم دا منه صح بخیلان بخل بکی شح دا منه خپل خو بخیلان دي نور انسانان چې دي علم ترغیب ورکړي چې ګور تاسو بخل کوي دویشتم دا منه به حیی په فحش کنزل عمر رضی الله عنه بس کوي د پاجران سره سفر او حاضر کین دیوالی مکوي دی وجدار کی دې چې د خبره ته صادره شي استاب دماغ کې ځونی شوله به حیاي به هر وخت کې د عبادت خوند ورنګ ختمي درشتم دا منه بچ زبان دي څلورشتم د دوی د پردیس زنانو سره کینی مسجد روانه رسول الله فرمای پردیس زنانو سره کینی غب شپ شروع شي در خاص اندام نسپینش لیکنا کې وبلاړي چې کله دا وبتی اوتی رسول الله فرمای سره منافق شي څنګه دا خلق ناسي ګوره بشریګه کار پکار دی نارینه دی زنانه دی پلانې پنځشتم د سره په دین باندې کویږي نه شپږشتم د شکل له چګوري دا شکل د اسلام قانون برابر نه دی دام نبی فرمایي وېشتم زل وجهین دی ستا مخکې شي یو خبره کوي چې ال تلاړ شي بلا رسول الله فرمایي دشي انسان لبا الله تعالی د ور شپ پای دنیا کې برابر کی دو مخیص پالیسی جدا چلی اتهشتم د الله ذکر دی یار استلې دی الله رسول یاد هینا نهشتم دا معنا خاص کر ما خو سنو د سار منظر حاضرین کوي دیرشم جړی اختیاری ده علي بن ابي طالب ویلي اذا تم نفاق المرء يملك عينيه چې انسان په منافقت کې اخري درجه له ورشيږي د خپل سترګو ماليږي چې او غاړي شاړي شو غاړي بنشي سلف صالحین په ډېر شړام پد غنل مجلس کې بعض خلک مجلس کې نه چې جوړي کی جاړي را جاړي یو غیر اختیاري ده کوشش شړې دا او ډېر ونی جاړي جړه کوچ کله ځان لای یو درشم دا معنا خلق له ځان د شي کار کوي چې عزت الله نه ډېر لېګم هر وخت بزرگ ځان معرفي کوي علي بن ابي طالب فرمایي ودا ګور منافق دي اسی بزرگ هغه دي د الله په نشه خپل کور کې ځان دی د الله نه یریږي درشم قلت الابتلاء والاسقام مرزونه په دمر نه راځي هر وخت وسترو تازه څلور درشم ډیر لعنت وای پنځه درشم دا معنا چې دې ته عام سم دا ډاکره دل تلال شوال تا اختطاف رشوتونه غلاګانې شپږ درشم دا معنا دوی په غنیمت کې خیانت کوي چې کله اوس غنیمت کوي بس خیانت کوي 30 پیراجي رسول الله فرمایي لکه مال د غنیمت و درشم جماعت نه راځي مگر کراچیم د پاره د اختلاف جوړولو اسی جنجال کوي اته درشم دا معنا منظر نه راځي مگر روس کی کوشش دا کوي چې روس سخت لزام ورسي رسول الله فرمایي دا منافق علامه ده من خدای چې وختي ځان لا ورسي سر وختم
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نه دار بل چا سره مینه کوي نو بل سره پریدي چې سره مینه وکي همیشه تریو د غصې په حالات یو سره وختم دا مراد مؤمنانو مینه به سره نه دوی دا اصل شهید وسره نشته دو سره دا مراد د شپې اصل لرګوغونی پراتې قیام الليل نه کوي دا منافقانو علامه ده پراتې د شپې درې سره دا مراد سبا بازار کې چغي وای بازي خري شو چغري بازار اے پلانیا دل تراشه دا چغوال بازار کې بغیر ضرورت نه رسول الله فرمایي چې دا علامه د نفاق ده څلور سره وختم اخر خدل جهاد نه کول حدیث کې راځي چې چا په بدن کې د جهاد د وجنه کندمواله نه راغلي ګوردا سره د فزام باندې ویری سبا کده الله مخله ودریدم خراب ودریدو پنځه سره وختم علامه دار مسلمانانو غیبتونه کوي هر وخت کې دې سپکه بیانې چې مړه دا رقم تر یو دا الله وینا